السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد او مسلم وبعد یو محترم ورور یو لیکل را لېږلي دي چې یاره یو امام دی چې د هغه تنخواه 5,000 روپۍ ده، خو مقتدي ورته هیله دا جوړه کړې ده چې یاره زکات به درته په څه ترتیب در کوم او راته به د دې په بدل کې امامت کوي. نو دا هیله څنګه ده؟ دا زکات د دې سړي کېږي او که نه؟ جناب محترمه، هیلې خو داسې په شریعت کې ډېرې مزېدارې نه دي او په دې باندې ډېر ښکلی او بهترین بحث فتاوا حقانیه کړی دی. 2م جلد صفحه 2 کتاب البدعة والرسوم کې ډېر بهترین بحث یې پې کړی. هیله څه ته وایي، هیله تشریح او بیا د هیلې اقسام د خدای بلا دغې لیکلي. نو بیا هلته لیکلي که نه وایي په کار دا دی چې هیله د دې دپاره وشي چې حرام سے بچنے اور فراغت ذمه اور اسقاط واجب کې لی هو. په کار دا ده چې سړی حیله د دې دپاره وکړي چې حرام کارونو نه پې بچ او نیکي پې وکړي. د دې دپاره وایي حیله نه ده په کار چې تحلیل حرام اور ابطال شریعت کې لی هو. نو بیا ناشنا ناشنا مثالونه ښودلي وی لکه د اصحاب السبت یهود راولګېدل او هیله یې دا وکړه چې د هفتې په ورځې ورباندې ښکار حرامو د مایانو. نو بس هغه د هیلو ترتیب نور تاسو ته معلوم دی. د سیند سره یې خوا کې کندې وویستې، نو به دا نو د هفتې په ورځ به یې ورته دروازه کولاو کړه. نو چې کله به مایان کندې ته راغلل نور به یې ورپسې دروازه بنده کړه، مایان به یې هلته قید کړه. نو بیا به یې بله ورځ یې ښکار کړه. نو الله ورباندې لعنت وویلې، لعنت قرآن مجید کې باقاعده ورباندې لعنت ویلی شوی. صحیح دی. د قرنګي دوی یو بل کار وکړه، الله پاک ورباندې شحم واز دی ورباندې حرامې کړي. نو حدیث کې راځي لعن الله الیهود، رسول الله فرمایي وایي د یهودو باندې د الله لعنت ځکه چې وایي الله تبارک وتعالی ورباندې شحم دا واز دی په حرامې کړي. فجملوها فباعوها، دوی ویلې کړي غوړي ترې نه جوړ کړل، بیا به یې ویلې دا خو واز ده نه ده، دا خو غوړي دی، هغه به بیا خرڅول او خوړل وی. نو الله ورباندې لعنت ویلې. نو د دې وجې نه اوس د مقتدي ته پکار دا دی چې دا امام مستحق د زکات وي او صاحب د نصاب نه وي، پکار دا دی چې د ته هسې زکات ورکړي او پکار دا دی چې د امام ځان ته خپل اسباب برابر کړي. خو که هغه نه یو دی دغه کې مطلب مشغولي په دې امامتونو استازیانو کې، نو بیا دا مقتدیانو ته پکار دا ده چې کم سے کم د دې امامانو خیال وساتي، ثواب به یې کېږي. او دا چې هغه زکات هم ورته په دې ترتیب ورکوي چې په بدل کې به امامت کېږي، دا زکات به چېرته صحیح شي؟ زکات خو دا مسله مخکې ما حل کړې چې یاره د ګوره د امامت په بدل کې زکات که چا ورکړه د زکات یې نه دی شوی. په دې باندې مې د خدای بلا حوالې را نقل کړي. خو دا هیلې ما ته ډېر بیخي خوند رانکړ. السلام علیکم ورحمت الله.